الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، د پیغام ټي وي مینوالو، مستمعینو، مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د نن درس د زکات مسائل دي. هغه شیان چې زکات ورکول پکې فرض دي، لازم دي، 4 قسمه. اول سریدونکي څاروي، دویم هغه فصلونه او ځمکې چې هغه څیزونه د دې فصلونو او ځمکې نه لاسته راځي چې هغې ته حاصلات وایي. دریم هغه سپین او سره زر چې هغه ته طلا او نقره وایي. څلورم هغه د تجارت سامانونه. او مخکې موږ دا خبره ذکر کړه چې د زکات فرض کېدو 2 شرطونه دي، بلکې عفوا د زکات د فرض کېدلو 5 شرطونه دي. اول اسلام دی، دویم ازادي ده، حریت، دریم د نصاب پوره کېدل دي، څلورم پوره ملکیت، او 5م د کال تیریدل دي. اوس به راشو د ځناورو او څاروو زکات تفصیلا. څاروي اصل کې په 3 قسمه دي. یو دی اوښان، بل دی غوایي، او بل دی ګډې، وزې او پسونه. او د دې څارویو د زکات ورکولو 2 شرطه دي. اول چې پوره کال یا د کال اکثره برخه کې دی وسري او سریدلی. دویم د شودو، پیو او د نسل د ډیریدلو لپاره ساتل شوی وي، نه د کار دپاره. یا په بل تعبیر چې دا د کور د ضرورت دپاره نه، بلکې په دې سره تجارت کوي، د هغې شودې خرڅوي او د هغې اخیستل او خرڅول کوي. اوس به راشو په څارویو کې د اوښانو زکات تفصیلا. د دې وجې نه د یو اوښ نه نیولې تر 4 پورې په دې کې زکات نشته. چا سره یو اوښي، 2، 3، 4، بلکې د 5 اوښانو نه شروع تر 9 اوښانو پورې په دې کې زکات هغه یو ګډ یا پسه په ده باندې زکات واجب دی، فرض دی، ورکوي به. معنا دا چې 5 اوښانو نه شروع
زکات پې لازمیږي تر 9 پورې، او د 10 اوښانو نه نیولې تر 14 اوښانو پورې په دې کې 2 ګډان یا پسونه دي، دا به زکات پکې ورکوي. بیا د 15 اوښانو نه نیولې تر 19 اوښانو پورې په دې کې به 3 ګډان زکات دی ورکوي. او بیا د 20 نه نیولې چې 20 اوښان ولري تر 24 اوښانو پورې په دې کې بیا 4 ګډانه دي زکات. او د 25 اوښانو نه نیولې تر 15 اوښانو پورې لرونکی د دې بیا به بنت مخاض اوښ ورکوي. او بیا د 14 نه نیولې تر 45 اوښانو پورې بیا به په دې کې یو بنت لبون اوښ چې د اوښ بچی دی دا به ورکوي. او بیا چې کله د 40 نه راواخله تر 80 اوښانو پورې دی لرونکی وي د دې، نو په دې کې بیا یوه حقه اوښه ده زکات پې. او بیا د 1 نه نیولې تر 15 اوښانو پورې لرونکی د دې، په دې کې بیا یوه جزعه اوښه ده زکات. او بیا د 80 اوښانو نه نیولې تر 90 پورې 2 دانې بنت لبون اوښان هغه به زکات کې ورکوي. او بیا د 90 نه نیولې تر 120 اوښانو پورې په دې کې 2 دانې حقه هغه اوښې دي دی به زکات ورکوي. اصل دا بنت مخاض دا یو کال چې ورباندې تیر شوي د هغه اوښ بچی ته وایي، او بنت لبون چې 2 کاله ورباندې تیر شوي هغه د اوښ بچی ته، او حقه هغه اوښې ته وایي چې 3 کاله پې تیر شوي 3 کلنې، او جزعه هغه اوښې ته وایي چې هغه 4 کاله پې تیر شوي. نو بیا د دې نه وروسته دا تعداد تر 120 خو د دې د زکات هغه مقدار مونږه بیان کړ نصاب. اوس که چیرې دغه اوښان د ده زیات شي نو بیا به یو قاعده وي چې په هر 50 اوښانو کې یوه حقه دا به دی ورکوي چې 3 کلنه اوښه. او په 40 کې چې بیا سیوا کېږي یو بنت لبون چې 2 کلنه اوښه ده دا به په زکات کې دی ورکوي. دا و د اوښانو په رابطه باندې د زکات ورکولو هغه تفصیلا نصاب هغه مونږ بیان کړو. اوس به راشو د غوایانو زکات. د غوایانو په زکات کې په دې غوایانو کې غواګان هم داخلي دي او میخ هم پکې داخلي دي. یو سړی دی د غواګانو فارم لري او یا مثال د خبرې ساتلی دي اخلي او خرڅوي، نو د غواګانو هم دقسې زکات دی او د زکات هغه نصاب دی. هغه به په لاندې نقطو کې تاسو ته په تفصیل سره زه بیان کړم چې علماو د دې ذکر او استنباط د احادیثو په رڼا کې مونږ او تاسو ته کړی. تر 29 پورې
په غواګانو کې زکات نشته. یو سړی دی 9 10 شل 28 نشت، نو بیا په دې کې زکات نشته. لکه په اوښانو کې د 1 نه تر 5 پورې، چې 5 پورې نه 4 اوښانې زکات پې نه و. دلته د 1 نه نیولې تر 29 پورې 30 لا نه دي، زکات پې نشته. بیا د 30 نه واخله تر 9 پورې، نو په دې کې بیا یو کلن خوسی دی، دا به په زکات کې ورکوي، چې دې ته مونږ خوسی او خوسکی وایو. او بیا د 40 نه نیولې تر 950 پورې یو کم 80 غواګانې او میخې ورسره وي، نو بیا به 2 کلن سخی او یا سخی دا به په زکات کې ورکوي. او بیا د 80 نه واخله همداسې په دې معنی چې یو چا سره غواګانې دي، خو خامخا به دی په دې ځان پوهوي چې په څومره غواګانو کې په ما باندې زکات هغه شته او په کومرو کې څومرو کې نشته. نو د 1 نه تر 29 پورې غواګانو کې زکات نشته، او د 30 نه تر 39 یو کم 40 پورې، نو په هغې کې بیا یو خوسی دی یا خوسکی. او بیا د 40 نه تر 950 پورې 2 کلن چې هغې ته طبیع او طبیعه خوسی او خوسکی وایي، او 2 کلنې ته مسنه وایي. چې کله یې شمار 120 ته ورسېږي د دې غواګانو یا د غویو، نو په هر 10 کې د یاد ساته 1 کلن خوسی او خوسکی دی، او په هر 40 کې 2 کلنه خوسی او خوسکی دا ورکولی فرض دی. هلما جره تر اخره پورې دقه نصاب ځان سره په ذهن کې وساتئ چې په هر 10 کې یو خوسی خوسکی، او په هر 40 کې 2 کلن خوسی او خوسکی، چې یو سړی په زرهاو په سلهاو چې لري دا حساب به ورته کوي. پاتې شو د ګډو او د وزو د پسونو د هغې نصاب په تفصیل سره هغه علماو ذکر کړی د احادیثو په رڼا کې، خو د یو ګډې نه تر 9 ګډو پورې په دې کې زکات نشته. لکه د اوښانو تر 4 پورې زکات پکې نه و، د غواګانو تر 29 پورې زکات پکې نه و، د پسونو د ګډو د وزو تر 9 پورې په دې کې زکات نشته. دا تیسیر دی د شریعت. او چې کله 40 پوره شي، نو 40 ته ورسیږي، بس بیا زکات په ګډو باندې راځي. خاص کر کوچیان دا یې کاروبار وي، ګډې رمې لري، نو د 40 نه نیولې تر 120 پورې پسونه ګډې وزې په دې کې یو ګډ زکات دی. او د 121 نه نیولې تر 200 پورې په دې کې زکات 2 ګډې 2 پسونه یا 2 وزې. او چې کله د 200 نه یو واوړي 201 د دې نه بیا په هر 100 مالو کې یو ګډ دی، یو پسه دی. او په زکات کې به کوشش دا کوي چې غټ سیرلی به
ناخلی او دارنګه خوار بم ناخلی، بلکې درمیانه خیر الامور اوسطها، نه ډېر قیمتي نه ډېر ارزانه. نو دې وجې نه قدرمنو دا د اوښانو او دغه شان د غواګانو او دغه شان د پسونو د نصاب بیان چې زکات په دې کې الله سبحانه وتعالی په دې مالدارو باندې په رمو والاو باندې په دې کوچیانو چې ځان ته وایي فرض دی چې دوی د خپلو مالونو زکات ورکړي. نو په آخر کې بیا زه د دې خبرې توجه تاسو ته رااړوم چې د پسونو په باب کې د یو نه نیولې تر 9 پورې زکات نشته. نصاب یې د 40 نه شروع کېږي او تر 120 پورې یو ګډ پسه او د 120 نه چې واوړي 200 پورې که یو نیم سل که 180 که څومره وي، خو چې 200 ته ورسیږي نو ته به 2 ګډان ورکوي زکات. او بیا د 200 نه چې یو اوچت شي، که هغه یو د پاسه 200 شي، 200 شي، 300 شي، 399 شي، نو په دې کې اقا 3 ګډان پسونه. شات په لغت د عربی کې قرآن او سنت کې هغه مال ته وایي چې 6 میاشتې پې تېرې شوي او دې ته په حدیث کې جزعم ورته وایي. او شات په مالونو کې وزې ته م وایي چې په هغې باندې 1 کال تېر شوي او هغې ته سنیم وایي. نو دې وجې نه قدرمنو معززو دا و هغه نصاب د بهیمة الانعام چې ما تفصیلا هغه تاسو ته ذکر که او په دې کې باید زمونږ خاص کر دا مالداره کوچیان او رمچران چې د مالونو دوی لرونکي دي په دې کې باید سستی ونه کړي، مداهنت ونه کړي او دا زکات هغه دوی ورکړي. ځکه چې قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې څوک زکات نه ورکوي او ادخار کوي، که هغه سره وي، سپین وي، مال وي، دولت وي، تجارتي څیزونه وي، نو هغه له وایي زیری ورکوي په عذاب او بیا به دا د دوی تندي پې دغولی شي. او بیا په حدیث کې راځي چې دغه مال به دته مجسم شي په قبر کې او دته به وایي چې انا مالک انا کنزک، زه هغه ستا مال یم، زه هغه ستا هغه دولت یم چې تا په دې کې د الله سبحانه وتعالی حق نه ادا کوو. په دې کې د مسکینانو، فقراو، مساکینو چې الله سبحانه وتعالی زکات په تاسو باندې لازم کړی د دوی دپاره هغه ته نه ادا کوو. دا څومره د وعید خبره ده. داسې پمن مار په شکل کې ورته جوړ شي، ټک به ورکړي او د یو ټک سره به د ده بدن د زهر نه ډک شي. الله اکبر. دا د هغه خلکو سزا ده چې زکات نه ورکوي. زکات خو د اسلام دریم رکن دی، د اسلام دریمه بنا ده. اسلام جوړ دی د 5 بناونه. نو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د مالدارو ته او د څارویو لرونکو ته چې دا زمونږ کوچیان دي په دې مسلو د الله پوهه ورکړي او پکار ده چې موږ یې پوه کړو. بعضې دا کوچیان داسې سوچ کوي دا غریب دینار کوچی په سلګونو باندې رمې لري، په سلګونو باندې
د هغې په ده باندې زکات فرض ده، زکات دې ورکړي. او شرعي حکم ده په دې کې الله سبحانه وتعالی به په مال کې حال کې او په دې مالدارۍ کې برکت واچوي، برکت به پکې الله پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو له فقاهت په دین کې نصیب کړي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو هغه جاهلان نادان هغه په دین باندې پوهېږي او هغه څوک چې په دین باندې پوهېږي الله دې پې عمل ور نصیب کړي. نور تر بلې حلقې په لوی الله جل جلاله سپارم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له